بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة انبیاء مکی سورت دے آیتون پکی یوسل دولس رکوگانی و پترتیبی مصحفی کی یوشتم سورت دے او پترتیبی نزولی کی دری اویم سورت دے رست د سورت ابراہیم نازل شوه دے. ربط او مناسبت د مخکی سره دا دے مخکی سورت طه کی د قیامت سختی او هیبتون بیان شل. نوز د دې سورت په اول کې وایي چې اقترب للناس حسابهم، نزدې شوه د خلکو ته حساب د هغوی، قیامت را نزدې دی. ګوره الله وایي دویم دا چې په مخکې صورت کې تشجیع وا په دعوت او تبلیغ باندې په واقعي د موسی علیه السلام سره. په دې صورت کې اوس د نور انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کوي د امدی مقصد لپاره. تقریبا د ولس انبیاء واقعات په دې صورت کې بیان شوي دي. د دې وجنه د دې صورت نوم صورت انبیاء ده. دعوه د دې صورت تذکیر د غافلین ولا پشپغو طریقو سره، کم خلق چې په غفلت کې پراته دي الله یې رايخي. خلاصه د صورت دار چې صورت تقسیم ده 5 بابونو له. اول باب 15 نمبر آیت پورې دی. د دې خلاصه دا ده چې د منکرینو شپږ حالتونه بیانوي: د غفلت، اعراض، لوبې کول، لهو القلوب، نجوا او جرګې کول او ظلم. او بیا د هغوی شپږ اعتراضونه ذکر کیږي په نبی علیه السلام باندې. او په منځ کې څلورم آیت کې رد د شرک فی العلم او د دوی د بعضی سوالونو جوابونه راځي ان شاء الله، او ترغیب د قران کریم لا. او اخره کې به د 11 آیت نه 15 پورې ذکر کیږي تخویفی دنیوی. دا د باب خلاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربان دی، خاص مهربان. اقترب للناس، نزدې شو خلق له حسابهم، حساب د هغوی. الله وی قیامت را نزدې دی. ځکه قاعده دا د کل ما هو آت فهو قریب. کم شی چې تا طرف تراتک کوي نو بس دا نزدې دی. نو قیامت مونږ طرف تر روان دی که نو ورځ په ورځ را نزدې کیږي. وهم او دوی فی غفلت، الله وی داخلك فی غفلت، په غفلت کې پرات دي، معرضون مخ اړي. الله وی ګوره قیامت را نزدې دی او خلق په غفلت کې پرات دي، هیڅ تیارې نه کوي د قیامت د پاره، معرضون مخ اړون کې دي. دو حالات د منکرینو بیان شو، یو غفلت او دویم اعراض. ما یاتیهم، ناراضی دوی لمن ذکر د یاداش څخه من ربهم، د خپل رب د طرفنا. ناراضی دوی لمن ذکر د یاداشنا، مراتنا قران کریم دی. من ربهم، د خپل رب د طرفنا. محدثن، سنوی خبره. الا استمعوه، مگر دوی ولغوق دی، خو هم یلعبون، په داسې حال کې چې لوبې کوي. غوږ ولګ دی خو لیکن لوبې کوي، خټوکې ورپورې کوي. د اعتراض په نیت باندې غوږ دی. محدث دا معنا چې نوی وی راتلل د هغې. محدث دا معنا نه چې ګنې قرآن کریم حادث دی، نو پیدا شوه دی. ځکه په دې خو د اهل سنت والجماعت اتفاق دی چې قرآن کریم قدیم دی، ازلی دی. نو محدث دا معنا چې نوی وی راتلل د هغې. لاهیتا قلوبهم، د دریم حالت بیان شو، خلعب لوبې کول.
څلورم دا د لاهیتون تن قلوبهم په داسې حال کې چې مشغوله وي زړونه د دوی په دنیا. قرآن له غوږ ایښی وي د الله کتاب له، خو یو خدا ده چې لوبې کوي، اعتراضونه کوي، بل دا زړی مشغول ښه زړی په بل ځای کې د زړه نه د الله کتاب له کېناستل پکار دی، متوجي ویښ دا نه چې ناس خو دلته خو لیکن زړه دی په بل ځای کې. واسر النجوا او پټې جرګې وکړې. دای پنځم الذين ها کسان ظلموا چې ظلم کړي دي. د شپږم حالت شو. هل هذا الا بشر مثلكم، نه دی دا مگر انسان دی ستاسو پشان. ګوره د دې آیت مقصد دا دی چې قرآن کریم لغوږ کېږدي خو لیکن لوبې کوي زړی مشغولي، او چې دا غوږ یې ایښی نو څه دپاره اعتراض کولو دپاره. کله چې قرآن کریم لغوږ کېدو نو بیا خپل منځ کې پټه جرګه وکړي ښه چې هلکه په دې سړي باندې څه نوم کېدو، نو بیا وایي چې هلکه اعتراض به پیدا وکړو چې ته خو سړی ښه. هل هذا الا بشر مثلكم، په جرګې کې دا خبره پاس شوه چې ته خو انسان مثلک. هل هذا نه دی دا پیغمبر الا بشر مگر انسان دی مثلکم ستاسو پشان. دا هغه اعتراض دی چې په عامو انبیاو باندې شوی دی. دویم اعتراض پیدا وکړو چې تاسو دا پیغمبر چې کوم شی راوړی دا خو سحر دی ښه، دا کوم کلام چې خلکو له پیش کوي دا جادو دی. نو یو بل لوی افتأتون السحر، آیا تاسو راتک کوئ جادو لا معنا قبلوئ جادو. وانتم تبصرون او حال دا دی چې تاسو هوښیار استئ. جادو خو ناروا شی دی، غلط شی دی. نو په خپل منځ کې یو بل لوی افتأتون السحر، آیا تاسو راتک کوئ جادو لا قبلوئ جادو. وانتم تبصرون او حال دا دی چې تاسو هوښیار خلک استئ. دا دویم اعتراض وکړه. منځ کې اوس رد د شرک فی التصرف فی العلم دی. قال اویل نبی علیه الصلاة والسلام رب ای زما ربا. قال اویل نبی علیه الصلاة والسلام ربی رب زما یعلم القول پویږي په خبرو باندې فی السماء والارض که په اسمان کې او که په ځمکې کې. وهو السمیع العلیم، دا الله اوریدونکی دی پوی دی په هر یو شي. دا الله صفات بیان کړ. بل قالوا اضغاث احلام، دا د هغوی دریم اعتراض دی په قرآن کریم او په نبی علیه الصلاة والسلام. بل قالوا بلکې دوی وایي اضغاث احلام چې دا خو ګډې وډې خبرې دي، ګډ وډ خوبونه دي ښه، ځان نه خوب وګوري او بیا خلکو له بیانوي. څلورم دا دی بل افتراه، بلکې د ځان نه یې جوړ کړی دی. پنځم اعتراض دا دی بل هو شاعر، بلکې دی خو شاعر دی، جادوګر دی. شپږم دا دی فلیأتنا، را دي وړه موږ له بآیتن څه معجزه، دی دې راوړي یو معجزه کما ارسل الاولون، لکه څنګه چې لېږلې شوي وو مخکیني پیغمبران. څنګه چې مخکینو پیغمبرانو له الله معجزې ورکړې وي. د موسی علیه السلام معجزو له اشاره کوله، ید بیضا عصا، نو دا غره معجزه دې موږ لم راوړي. ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها، شپږ اعتراضونه دا غوی د خوانه وشو. اوس په دې کې د آخري اعتراض جواب دی. آخري اعتراض د دوی داو چې موږ له معجزه راوړه لکه څنګه چې مخکینو انبیاو له الله ورکړي وي. نو الله جواب کوي چې مخکینو انبیاو لکه الله ورکړي وي هغوی په د کوم ایمان راوړل چې اوس به تاسو پې راوړئ، هغوی خو هم نه راوړی کړی. فرعون د موسی علیه السلام نه معجزې طلب کړې، فأت بآیة ان كنت من الصادقین، معجزې پیش کړ. موسی علیه السلام ولا معجزې پیش کړې، نو تهمت یې پې ولګو چې ته خو ساحر. سمودیانو د صالح علیه السلام نه معجزه غوښتې وه چې کله یې پیش کړله نو راولګېدله مغه اوښه یې قتل کړل. نو الله وی ما آمنت قبلهم، ایمان نه دی راوړی د دوی نه مخکې من قریة کم یو کلي اهلکناها چې موږ هلاک کړي دي. افهم یؤمنون، آیا دوی به ایمان راوړي؟ چې هغوی نه و راوړی نو آیا دا موجوده به یې راوړي کېږي؟ معنا دوی هم نه راوړي، خاصې ضدیان دي. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي الیهم، دا د اول سوال جواب دی. اول سوال په څه کړو؟ هل هذا الا بشر مثلكم، نه دی دا پیغمبر مگر بشر دی. نو جواب کیږي چې اے پیغمبره ستانه مخکې چې څومره انبیا الله دنیا لره لېږلي دي هغه ټول بشروخه، هغه ټول انسانانو. وما ارسلنا قبلك، موږ نه دی را لېږلی ستانه مخکې الا رجالا مگر سړیو نوحي الیهم چې موږ به وحي کوله هغوی له. فاسألوا اهل الذکر، نو پوښتنه وکړئ د اهل ذکر علماؤنا، هغه علما چې دلیل نیسي په وحي سره.
ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ که په خپله در سره علم نه وي د علماو نه پوښتنه وکړئ چې مخکیني څومره انبیا راغلي ټول سړي وو که نه وما جعلناهم موږ نه وګرځولي هغه پیغمبران مخکیني دا هم ضمیر راجع دی مخکینو انبیاو له موږ نه وګرځولي هغوی الا جسدا مگر جسدونه لا یأکلون الطعام وما جعلناهم او منګ نو ګرځولي دا مخکینی پیغمبران جسدن دسی جسدونه دسی بدنونه لا یاکلون الطعام چې خوراک نه کو یعنی جسدونه وو خو لیکن دسی جسد نو چې خوراک نه کو بلکې خوراک به کوخه وما كانوا خالدين او نو هغوی همیشه هغوی په دنیا کې همیشه اوسېدلی نه دي وفات شوي دي په دې کې یو قسم تسلیم د نبی علیه الصلاة والسلام له چې ای پیغمبره مخکینی انبیا په دنیا کې همیشه پاتې شوي نه دي ګوره د دنیا نه تللی دي خو لیکن د هغوی دین الله ساتلی دی نو ته که د دې دنیا نه لاړ شې ستا دین به هم الله ساتي حفاظت به کوي ثم صدقناهم الوعد په دې آیت کې اوس بشارت هم دی او تخویف هم دی زیر هم دی د مخکینو انبیاو او د هغوی د مرګړو دپاره او تخویف د هغوی د هلاکت ذکر دی ثم صدقناهم الوعد بیا موږ د دوی سره رښتیا کړه خپله وعده د نصرت فانجیناهم نو خلاصیم ورکه هغوی له ومن او هغه چا له نشاء چې موږ زموږ خوښه وه واهلکنا المسرفین او موږ هلاک کړل زیاتي کوونکي لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم په دې کې د هغې اعتراضونو جواب دی چې بل قالوا اضغاث احلام چې دوی څه وایي دا خو ګډوډ خوبونه دي مړه بل افتراه بلکې دی د ځان نه جوړ کړی دی نو د هغې اعتراضونو جواب دا دی اوس لقد انزلنا یقینا موږ نازل کړی دی تاسو له الیکم تاسو له کتابا یو داسې کتاب فیه ذکرکم چې په دې کې نصیحت دی ستاسو دپاره دې کې نصیحت دی ښه تاسو ته عبرت واخلئ او ځینې علما د ذکر معنا کوي په شرافت سره الله وی ای عربو موږ په تاسو داسې کتاب نازل کړی فیه ذکرکم چې په دې کې ستاسو شرافت او عزت دی وی منئ الله به په دنیا کې وځلئ ګورئ عزتمن به شئ ظالمانو دا کتاب ومنئ یقیني خبره ده کومو عربو چې ومنه الله وځلول دا عرب چا نه پېژندل په دنیا کې کمزور او ذلیل قوم لیکن د دې کتاب په وجه باندې نه سبا ټوله دنیا یې پیژني احترام خلق کوي قدر خلق کوي نو د ذکر یوه معنا علما کوي شرافت او عزت افلا تعقلون آیا عقل نه کار نه اخلئ وکم قصمنا من قرية كانت ظالمه په دې څلورو آیتونو کې تخویفي دنیوي دی د دنیا یره الله بیانوي الله وی ډېر کلي داسې وو چې هغوی ظلم کو د پیغمبر مخالفت یې کو د الله نافرماني کوله نو الله وی موږ ختم کړل تبام کړل او د هغې په ځای باندې الله وی موږ نور قومونه پیدا کړه ګورئ کله چې په دوی باندې د الله عذاب راغی منډې والې وتښتېدل د خپلو کلو نه ملایکو ورله ویل چېرته تښتئ لږ بېرته لاړ شئ چې تاسو نه پوښتنه وشي دا کار د باندې ولې وشو ولې د باندې عذاب راغی نو دوی به چغې والې افسوسونه به یې کول چې یا ویلنا انا کنا ظالمین هی تباهي ده زموږ دپاره موږ خو ظالمانو خو دغې چغو دې فریادونو والا بیا فایده ونه رسوله ځکه دا خو حین د عذاب وخت و که نه نو وکم قسمنا او ډېر موږ هلاک کړي دي قسم په اصل کې ویلی کېږي ماتولو لخه خو دلته معنا هلاکول ډېر موږ هلاک کړي دي دا کم خبریه دی من قرية کلی کانت ظالمتن چې وو ظالمان کلی خو ظالمان نه خو د هغې اوسېدونکي مراد دي که نه وانشأنا و پیدا کړل موږ بعدها وروسته د هغې نه قوما آخرین بل قوم فلما احسوا هر کله چې هغوی ولیدو بأسنا عذاب زموږ کله چې زموږ عذاب ولیده چې راغی نو اذا هم ناڅاپه په دغه وخت کې منها د دې کلي نه یرکضون منډې وهلې د دې کلي نه به یې منډې والې چې ځان خلاص لا ترکضو دلته لفظ مقدر دی یقال لهم دوی ته به وویل شول قیل لهم دوی له وویل شول لا ترکضو چې منډې مه وایئ ملایکو به ورویل چېرته تښتئ ورجعوا او واپس شئ الی ما هغې مالونو له اترفتم فیه چې تاسو مس کړی شوي وئ په هغې کې هغه مالونه چې تاسو له درکړي وو تاسو پې تکبر کو عیش پرستیم کوله د دې مالونو د وجې نه تاسو د الله دین پرېښه هغې له واپس لاړ شئ
ورجعوا او واپس شئ الی ما حق مالون لاترفتم چې تاسو مسکړې شوي وي فيه پاغي کې ومساکنکم او واپس شئ خپل کورونو لا خپل بنگلو لاړ شئ لعلکم تسالون دې د پاره چې تاسو نه سوال وکړئ شي تاسو نه به سوال وشي چې ولې تخته دا عذاب در باندې ولې راغی څه وجه دا سوال ته نه څه د پاره کې د استهزاء په تور باندې چې و شرمېږي چې ذلیل شي لعلکم تسالون دې د پاره چې تاسو نه سوال وشي چې ولې در باندې عذاب راغی منډه ولې وای کلم ولې پرې خود دا د شرمنده کولو په خاطر باندې نو قالو دوی به ویل یا ویلنا ہے تباہی د زمنګ د پارا ان كنا ظالمین بشک منغو ظالمان فما زالت همیشه تلک دعواهم چې دعو چغې د دوی همیشه د پار الله وی تلک دعواهم دا د دوی چغې او فریادونو حتی تر دې پورې جعلناهم چې منغه وګرځول حصیدن دلدل خامدین مړ پراته معنا پچغو سره اخلاص نشوخه چغو فایده ورنکړل وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين دې څنګه ذکر کیږي دویم باب دا چلیږي ان شاء الله تر 9 نمبر آیت پورې پدې کې دوا عقلی دلایل ذکر کیږي او زجرونه دي په شرک باندې او په اعتراضونو کولو باندې او صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په 15 آیت کې وما خلقنا السماء دا اول عقلی دلیل دی او موږ ندی پیدا کړی اسمانونه او الارض او زمکه وما او هغه څه بینهما چې د دې دواړو ترمنځ دي لاعبین په داسې حال کې چې لوبې کوو الله وي موږ زمکه اسمانونه او د دې ترمنځ چې کوم مخلوقات دي دا د لوبو د پاره نه دي پیدا کړی څه مشغله نه ده د اولل الباب په وینا کې تیر شوی څلورمې سپاره کې ربنا ما خلقت هذا باطلا اے الله دا ټول هر څه ته بے فائدې نه دي پیدا کړی بلکې دې کې مقصد دی لو اردنا ان نتخذ کچرتا منګ غوښتل ان نتخذ چونیسو لهون مشغلا لاتخذناه نخما خامن بلیدل نیولې و من لدنا د خپل طرفنا الله وی ګوره کچرتا د ازمکه واسمانونه موږ د مشغلې د پاره پیدا کولې د لوبو د پاره خو موږ د لوبو د پاره پیدا کړې و خپل ځان تاسو له سره خبر نه درکولې تاسو له سره خودل نه چې د ازمکه او د اسمان دی عبرت والے او د هغه خدان لمون پیدا کړې وې کنه لو اردنا کوم غوښتل ان نتخذ چې انیسو د ازمکه اسمانونه لهون مشغلا لوبو د پاره لاتخذناه نخما خامن بني ولې و من لدنا د خپل طرفنا ځان سره به مساتلې به ان كنا فاعلين نيو من دا کار کوونکی الله به من لوب نه کوخه بلکې دا د څه د پاره دي دا د دې د پاره دي چې خلق پکې سوچ او فکر کوي او د الله وحدانیت د الله قدرتونه ته معلوم کی بل نقذف بالحق على الباطل بلکې الله وی دې د پاره دي زمکی اسمانونه د لوب او مشغلو د پاره نه دي بلکې دې د پاره دي بل نقذف بلکې منغولو بالحق په حق سره على الباطل باطل لرا منغولو په حق سره باطل حق نه مراد رښتیا خبره او باطل نه مراد دروغ من رښتیا راخولو او دا دروغ په ور اولو فید مغه نو زخمی کی ماغزه د هغه فاذا هو زاهق نو په دغه وخت کې هغه روان شي او ختم شي اس یو تشبیه ور کړی دا لکه یو شعر حواله په بل باندې اول او داغه دا سر مات کی سر ولا زخمی کی او بس او تختیږي لاړ شي نو دغه شان الله وي منګه اولو په حق سره باطل فید مغه نو ماغزه ولا خراب کی سر ولا مات فاذا هو نو بدغه وخت زاهق هغروان شي ختم شي ولکم الویل واستاسو د پاره هلاکت د اے مشرکانو مما د هغه څه د وجنه تصفون چې تاسو بیانوي چې دا تاسو کوم خبرې کوي شرکی استاسو د پاره د دې د وجنه هلاکت وله من فی السماوات والارض دا دویم عقل دلیل دی وله خاص د الله په اختیار کې دي من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي ومن او هغه څوک عنده چې د الله سره دي ملائکه لا يستكبرون لين کوي عن عبادته د الله د عبادت نه ولا يستحسرون او نستړي کیږي نه تکبر کوي
چې بس وې راستا عبادت زنه کوم لکه ابلیس چې کړو ولا یستحسرون واستلیکیږي نه ملائکه مفسرین لیکلي دي وی ملائکه چې دي د دوی د پاره د الله تسبیح بیانول د الله ذکر کول د سي دي لکه ساج منګو تاسو اخلو منګو تاسو چې سا اخلو په سا غستلو استلیکیږي نه او د بل کار نن په نوځو نو دغه شان دوی د الله حمد او ثنا بیانې استلیکیږي نو د بل کار نن په نوځي یسبحون الليل پاکی بیانې د شپې او نهار او د ورځ لا یفترون سستی نه کوي د شپې د الله پاکی بیانې د ورځې بیانې لا یفترون سستی نه کوي د انسان نه یو کار پاتې کیږي د درې وجونه پاتې کیږي یا خدا چې تکبر وکي لویو کی زدا کار نه کوم یا دا چې ستړې شوې نور نشم کوله او یادار چې ستړی نه دی خو ناراسته دی سستی پکې راغلی وي ارد الله سره نه کیږي نو الله ملائکه نه دا درې وړ صفاتونه نفي کړل لا یستكبرون تکبرم نه کوي لا یستحسرون ستړي کیږي نه لا یفترون او ناراستی او سستی پکې نشته ده نو درې وړ خبره چې نشته دی خو بس د الله عبادت کوي کنه ام اتخذوا آیدین ولدی الہتن خدایان من الارض دزمکنا هم ینشرون دوی دوباره پیدایش کولې شي الله وی دوی چې دا کوم خدایان نیولې من الارض د زمکه نه پزمکه کې ځان له خدایان پیدا کړی دي هم ینشرون آیا دوی دوباره پیدایش کولې شي معنا نه شي کولې لو کان فیهما الہه دام رد په شرک لو کان فیهما کچرتوی په دې زمکه او اسمانونو کې الہه نور خدایان د الله نه بغیر ک نور خدایان چرتوي لفس الا الله د الله نه بغیر لفسدتا نو خامخا فساد به پیدا شوه وي پزمکه او اسمانونو کې ګوره یو الہ خوشته دي خو که چرته نور الہ او نور خدایان هم وي نو په دې زمکه او اسمانونو کې به الله وي فساد پیدا شوه وي څنګه زکه یو خدای به ویلې وي چې یاره ز باران وروم په دې خلکو باندې ډیره ګرمي ده بل خدای به ویلې چې نه ورو په زکه دا لایق د دین دي او یو خدای به ویل چې یاره ګرمي راوړم بل به ویل چې یخني راوړم یو به ویل دی یو فلانی لا بچي ورکوم بل به ویل نه ورکوم یو به ویل دا زمالدار کوم بل به ویل چې زینه مالدار کوم نو خامخا به د دوی ترمنځ اختلاف پیدا کېدل او چې اختلاف راغلی نو فساد بخور شوی زمکه اسمانونو کې به فساد راغلی وي لیکن مونږ چې ګورو په زمکه اسمانونو کې فساد نشته نظام لګی دی چلیږي روان دی نو معلومه شول چې نور خدایان هم نشته دي لو کان فیهما کچرتوی پزمکه واسمانونو کې الہه نور خدایان الا الله غیر د الله نه لفسدتا نو خامخا فاسد شوه به د ازمکه او اسمانونو فسبحان الله معلومه شول چې نور خدایان نشته کنه نو پاکی د خاص الله د پار رب العرش چې رب دې د عرش پاک دې الله عما د هغه څنګه یصفون چې دا مشرکان بیانای لا یسالو سوال لکیږي د الله نه پختنه نشي کېده د الله نه عما د هغه څه په باره کې يفعلوا چې دای کوي الله چې کوم کارونه کوي څوک ته سوال او پختنه نشي کوله وهم يسالون او د دوی نه خو سوال کیږي ستاسو د خدایان چې دي دا خو مسئول دي د دوی نه خو سوال او پختنه کیږي نو دا څنګه خدایان دي الله هغه ذات لوي چې دا غینه هیڅ څوک سوال او پختنه نشي کوله زکه دا غي د پاسه بل ذات نه وهم يسالون او استاسو دا خدایان چې دي د دوی نه خو سوال کې دی شي ام اتخذوا من دونه الها آیا دوی نه ولید د الله نه بغیر الهه نور خدایان قل ای پیغمبر هاتو راوړی برهانکم یقینی دلیل په دې خدایانو تاسو یو چې دا زمون خدای دی دا زمون خدای دی یقینی دلیل پیش کړئ ام اتخذ قل هاتو برهانکم ای پیغمبر راوړی یقینی دلیل تاسو هذا ذکر من معي وذکر من قبلی دام د مخکنی خبره تاکید او کلکواله ده هذا دا څه دا بیان د توحید او رد شرک ذکر من دا نصیحت ده د هغه چا معي چې زما سره دي زما ملګریم دا خبره کوي وذکر من او دا نصیحت د هغه چا او قبلی چې زمانه مخکیو دا د مخکینو انبیو مسالم د یوازې زمانه ده ګوره بل اکثرهم بلکې زیاد د دوی نه لا يعلمون الحق نپویږي په حق باندې فهم معرضون دوی ته زکه بیا مخ اړي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه مخکې تیر شو ذکر من قبلی
چې دا نصیحت د هغه چا دی چې زمانه مخکې د هغوی بیان اوس کوي. وما ارسلنا من قبلک ومن نه دی رالیږلی ستانه مخکې من رسول هیڅ یو رسول الا نوحي الیه مگر من بوله وحی کوله انه شان داده لا اله چې نشته دی حقدار د بندګۍ الا انا مگر زیم فاعبدون نو بندګي خاص کوي مالا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه دی آیت کې زجر دی په عقیده د اتخاذ الولد چې مشرکین وي د الله بچشته الله له بچو نسبت کوي. وقالوا او دوی وای اتخذ الرحمن ولد رحمان ذات ولدن بچي سبحانه پاک دے اللہ دا بچینا بل عباد بلکہ دا خو بندگان دی مکرمون عزت من. دا تاسو چې څوک خیوی عزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام یا نن سبا خلق وی اولیاء و بزرگان دا اللہ نازولی دیو بچی دی یا مشرکین مکہ بویل چې ملائکی دا اللہ لرگانی دنو اللہ پا دی ٹھول ورد کری بل عباد بلکہ دا خو بندگان دی مکرمون عزت من. لا يسبقونه دوی نشي مخکې کېدی د الله نه بالقول په وینا کې د الله نه هیڅ یوه خبره مخکې کوي نه. سبقت د قول معنا مخالفت دی یعنی مخالفت نه کوي د الله نه دوی نه مخکې کوي د الله نه بالقول وینا یعنی د الله خلاف نه کوي. وهم او دوی بامره د الله په امر باندې یعملون که عمل کوي نو چې هر کله دوی د الله مخالفت نه کوي د الله په امر باندې عمل کوي مأمور دي نو دا خدایان به د کوم ځای نه شو دا خو مامور دي. یعلم پویږي الله ما په هغه څه باندې بین ایدیهم چې د دوی مخې لدی او ما هغه څه خلفهم چې د دوی نه شاله دي. ولا يشفعون او دوی سفارش هم نشي کولی ګوره الا لمن مگر د هغه چا د پاره ارتضا چې الله غوره کړی. دوی شفاعت هم نشي کولی الا لمن مگر هغه چا د پاره به کوي ارتضا چې الله غوره کړی چې کوم مؤمن موحدي. وهم او دوی تاسو د چاله د الله بچی وي وهم او دوی من خشیته د الله د خشیتنا د الله د يرنا مشفقون هیبت زدوی یا د مشفقون دویم معنا مینه کون کی وی د الله سره یعنی تاسو چې دا کم خدایان دي چې تاسو وې د الله بچی دي دوی کې خدغه صفات موجود دي ګوره چې دا کم بیان شو عباد مکرمون بندگان دي عزت مند دي د الله مخالفت نه کوي د الله په امر باندې عمل کوي شفاعت نشي کوله مگر د هغه چا د پاره چې الله غوړه کړي او دوی د الله د يرنا مشفقون هیبت زده دي دا صفاتونه پکې دي نو دا د الله بچی د کم ځای نشو. ومن يقل منهم اني اله من دونه دام دماغ خبر سره لګي ومن يقل څوک چې اوای منهم د دوی نه اني اله چې ز اختیار مند ما من دونه د الله نه بغیر الله وی ګورک په دوی کې چام دا خبره وکړه چې زه اختیار مند مد الله نه بغیر فذلک نجزیه جهنم نو دغه کس چې موږ ودله سزا د جهنم ورکو. کذالک نجزی الظالمین دغه شان موږ سزا ورکو ظالمانو له. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا دي زینه شروع کیږي دریم باب تر 40 نمبر آیت پورې پدې کې څلور عقلي دلایل ذکر کیږي او شپږ زجرونه او تسلی د نبی عليه الصلاه والسلام له او په اخره کې تخویفي اخروی ده. وڅلوختم پورې دریم باب اولم ير الذين كفروا دا دریم عقلي دلیل ده دو عقلي دلایل مخکې بیان شو 14 او 19 آیت دا دریم عقلي دلیل ده. الله وی ګورا دازمکی او اسمانونه چې دي دا بندو خو من خلاص کړه. اولم ير الذين آيَنَ ګوري هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي ان السماوات چې بشک اسمانون والارض ازمک کانتا رتقن بند ففتقناهما نو منګ پرانستل. د دې څه مطلب دی چې ازمک او اسمانون بندو خو الله وي منګ پرانستل. د دې یو معنا دار چې د ازمک او اسمانون چې دي دا یو ټوټو یو جسد وخه ټول یو بل سره نه ختیو خو الله پرانستل وزمکه جوړ کړي او اسمانونه دې نه جوړ کړل لکه خټکې کنه ټول یو شیخ بس چاکور بس خلق راوالي کله کله کی جدا جدای کی کنه نو د قشان اسمانونه وزمکه چې دا یو ټوټه وا یو تخته وا الله جدا کړ. دویم معنی دا ده چې اسمانونه بندو او بین را ورولنو الله پرانستل او بیت را ورولې زمکه بندوا زرغونه نه کوله نو الله پران استلا بوټي او دغه شان غالي میوي تینا را او وستلی نو دې مطلب دا دی
آیا نه ګوري ها کسان چې کفر کړي چې بشک اسمان نو زمکه کانت رتقن وبند ففتقناهما نو منګ پرانستل وجعلنا من الماء او منګر زول دې د اوبون كل شيء حي هر یو شی ژوند د دې یو معنا ده چې الله وي منګ ګرځولې دې د اوبون كل شيء حي هر یو شی ژوند یعنی څومره د سا والا شی نه چې دا موږ اوبونه پیدا کړی دي یو معنا دوی معنا دا چې څومره د سا والا شی نه دي د دوی ژوند تړل شوی دی په اوبو پورې بقا د دوی چې د هغه په اوبو سره ده چې اوبه نه د سا والا شی ژوند نشي تیرول افلا يؤمنون آیا دوی ایمان نه راوړي او څومره چې د کوم شي ضرورت زیات یا مغمره الله زیاتم پیدا کوي ګوره او به الله ډیرم پیدا کړی دي ارسانم وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم دا بل عقل دلیل دی وجعلنا دا څلورم شو وجعلنا في الارض ومن پیدا کړی دي پزمکه کې رواسیا پاخ غرونا ان تميد د دې د پاره چې د ازمکه اونو خوځيږي بهم په دوی باندې ان تميد معنا الله تميد وجعلنا فيها ومن پیدا کړی دی فيها پدې زمکه کې یا فيها پدې غرونو کې دا ضمیر دواړو تراجی کې دی شيخه او من پیدا کړی دی فيها پدې زمکه کې دوی معنا فيها پدې غرونو کې فجاجن سبولن کلا ولاره فجاج غټو لارو لول کېږي پدې غرونو درو کې او سبولن تفسیر دی من پیدا کړی دی پدې غرونو کې فجاجن سبولن غټي لارې لعلهم يهتدون د دې د پاره چې خلق په مقصد ته ورسیږي چې دوی په خپل مقصد ته ځان رسي چې کوم ځای ته غواړي وجعلنا السماء سقفا محفوظا داش پغم عقل پنځم عقل دلیل دی وجعلنا السماء او منګ ګرځولې د اسمان سقفا چت سقف چت لوي محفوظا ساتل شوی د تشینه درا غرزیدل نه را غرزیږي نه د تغییر او د تبديل نه هیڅ قسم تغییر پکې نه راځي امدغه شان ساتل شوی د شیطانان نشي ورته چې کله ورزي ملائک ورپسې د اور شغل را خوشي کوي نو ساتل شوی دی امدغه شان ساتل شوی دی د کفر شرک او د نور معاصی او ګناهونه الله پاک ساتل دي وهم او دوی عن آیاتها د دې اسمان د آیاتونو معرضون مخړی آیت معنا نخي او دوی چې عن آیاتها د اسمان د نخونه د ها ضمیر راځي د سمالخه دوی د اسمان د دې نخونه معرضون مخړی د اسمان نخي چې د سپوږمۍ د نور د دستورو تنظیم پکې دی یعنی باید چې سړی په دې کې سوچ وکړي د الله قدرتونه ته معلوم کې خدای ته مخړی وهو الذي خلق الليل والنهار دا شپږم عقل دلیل او الله غزاد دی چې پیدا کړی د شپه او ورځ والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ کلن دا ټول دا نور د سپوږمۍ دا ټول فی فلکن پزید ګرځېدو خپلو کې یسبحون لامبو وهی دا ټول چې دی فی فلکن پزید ګرځېدلو کې امام قرطبی سی بوې د فلک معنا مدار چې په کوم ځای کې دا نور او سپوږمۍ ګرځېږي د فلک وایي دا نور او سپوږمۍ چې د فی فلکن پزید ګرځېدلو کې یسبحون لامبو وهی دوی له الله خپل سرک ورکړی دی ګوره ښه لکه څنګه چې دا جازونه پاس او میدان کې ګرځي هوا کې ګرځيږي د دوی خپل سرک دوی په هغه خاص نخې باندې رواني نو دغه شان د دې سپوږمۍ د پاره د نور د پاره الله یو خاص سرک ټاکل چې په هغه باندې دوی رفتار کوي مزل کوي نو کلن طول فی فلکن په خپل د ګرځېدلو ذکر یسبحون لامبو وهی معنا رواني پکې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد پدې کې د مشرکینو د یو سوال جواب دی او منافقین مشرکانو بویل چې را بس دا پیغمبر به د خیره سره مرشي او ورځ او استبت اخلاص شوخه سوره تور کې راځي 13 آیت کې نتربص به ریب المنون چې مونږه انتظار کو د دې پیغمبر په باره کې د حادثې د مرګ چې په د باندې به د مرګ او پی خراشو استب مرشي په اخلاص بشوته نو الله جواب کوي چې ګوره اے پیغمبر ستانه مخ کې چې څومره انبیا تیر شوی دي یوم په دنیا کې همیشه نه دی پاتې شوی ټول وفات شوی دي نو تسلی ده چې مطلب دا ده هغه وفات شو دا هغه دینونه خو ختم نشو نو کته وفات شستا دین به هم ختمي کنه یو او دویم اے پیغمبر چې ته وفات شي نو وردا مشرکین به همیشه په دنیا کې اوسېږي چې دوی ستاسو مرګ انتظار کوي چې دا به د خیره مړ شي دوی به نه مړ کیږي دوی به مړ شي کنه
نو وما جعلنا من نه دی ګرځولې لبشر د هیڅ یو انسان د پاره من قبل کستانه مخکې الخلد همیشواله هیڅ یو انسان ستانه مخکې همیشه نه دی پاتې شوی ښه په دې کې عیسی علی السلام هم داخل دی ځکه هغه همیشه نه دی کنه اگر که دستی سات ژوند دی په اسمانونو کې خو همیشه خو بنئ خامخا او به مرګ راځي رسته او دا آیت دلیل دی په وفات د خضر علیه السلام باندې چې خضر علیه السلام وفات شوی دی ځکه الله همیشه څوک نه پاتې کی افا ام مت آیا کته مرشی فهم الخالدون ندی به همیشه گینی چې تمړ شنو دا نور مشرکان چې دوی ستاسو د مرګ انتظار کوي دوی به همیشه پاتې کی معنا دا چې دوی به مړ کیږي کنه کل نفس دام د مخ کې سره لګیږي چې هیڅ یو انسان همیشه نه پاتې کیږي کل نفس هر یو نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی دا رقم تیر شوی دی څلورم سپاره سوره آل عمران یوصل 15 نمبر آیت کې ونبلوکم او منګه امتحان کو پتا سو باندې الله وی ګور هر انسان به مړ کیږي خدا لګون د ژوندم انسان لا ور کړي دی دا امتحان دی ګوره منګه امتحان کو پتا سو باندې به شر په تکلیفونو سره والخير او په خوشاله او سره په انسان باندې دنیا کې کله تکلیف راشي غم او مصیبت پر راشي او کله په انسان باندې خوشحالي راشي دا دواړه د الله امتحان ښه په خوشاله کې الله امتحان اخلي چې صبر او شکر زما ادا کې کنه مال سجده کې او کنه کې او تکلیف چې راشي نو دا امتحان چې صبر او ته صبر کې کنه کې الله لا عاجزي خپل ښکارا کې کنه ښکارا کې فتنه فطور د امتحان د فتنی معنی امتحان و الینا ومن طرف ترجعون تاسو برا وګرځول شي واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا پدې آیت کې زجر دی په انکار د رسالت او په استهزاء بالرسول مشرکین وب چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله اولیدنو ټوکې به کولې او بل پورې او یو بل به چې دا هغه کس دی چې د استاسو خدایان په بدای سره یادای دا سړی هغه دی چې د استاسو خدایان یادای چې دای شم نشي کولې او چاله رزق نشي ور کولې او بچی نشي ور کولې دا خبره به کول و اذا راك الذين وكل چې وګوري تا هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي ان يتخذونك ننسيتا الا هزوا مگر پټوکو تا پور ټوکی کوي او يقولون لفظ مقدر دی دا وي يقولون واي اهذا الذي ايدا هغه کس دی يذكر الهتكم چې یاد استاس خدایان بالسوء په بدای سره لفظ وسره مقدر دی یذکر الہتکم چې یاد استاسو خدایان بالسوء په بدای سرا یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام بویل چې اے خلقو داستاسو معبودان چې دي د لایق د عبادت نه دي چاله بچی نشي ورکولې رزق نشي ورکولې نو دوی بویل دا هغه کس دی یذکر الہتکم چې یاد استاسو خدایان بالسوء په څه سرا په بدای سرا دا به دوی بدی ویلخه لکه نن سبا سړی حق مسله بیان کی چاله کدا اولیاء بزرگان نیکان خلق دی خو لایق د عبادت خو نه دی کنه د دې لایق خو نه دی چې ته داغه د قبر نه طواف کې او کانی پزان پورې مګي او مال کې چټي بچیتی غواړي زنګوګانی التا اچ او ټاله پکې ورکه بچیانو له د دې لایق نه دی نو دوی بیا وایي چې ګوره دا خلق چې دي دا اولیاء او کرامت نه مانی او دچا اور سره روان دي هغه مرز رستا هغه واقع را روانه ده نو دوی وی اهذا الذي ايدا هغه کس دی یذکر الہتکم چې یاد استاسو خدایان په بدای وهم او دوی بذکر الرحمن پیاداش د رحمان ذات باندې هم کافرون دوی انکار کوي ذکر نه مراد قران کریم دی یا د ذکر نه مراد توحید دی ځکه مخکې د شرک مسله وشو خلق الانسان من عجل پدې کې زورا د انسان لچډېر تلوارګر دی ډېر تادی کې په هر یو شي کې سوچ نه کوي فکر نه کوي بس دواره په وردانګي دواره کفر کوي انکار کوي د الله د کتاب نه او دواره وی راوړه په موږ باندې عذاب خلق الانسان پیدا کړی شوی د انسان من عجل د تادینا د تلوار نه معنا د انسان په طبيعت کې تادی پرته ده سأريكم زرده چې زب او خیم تاسو له آیاتی نمونی د عذاب دلته د آیت دا معنا ده زب تاسو له اخیم نمونی د عذاب فلا تستعجلون نو په تلوار سره مغواړی تادی مکوي یا د آیاتین مراد دلیلونه د قدرت زب اخیم تاسو له آیاتی د خپل قدرت دلایل
فلا تستعجلون تلوار مکوي په عذاب سره ويقولون او دوی وای متى هذا الوعد کله به دغه وعده کما وعده چې دا اوریکم کې ول اشاره وشول چې زبتا سول او خیم نمونی د عذاب نو دوی نخري شروع کړي چې کله به دغه وعده د عذاب ان کنتم صادقین کتا سرشتونی استئ لو يعلم الذين كفروا الله وی ګوره دا کفار خو پتا دی سره غواړي چې عذاب وکړي نخري کوي خو الله وی دوی هغه حالت دوی له معلوم شو چې کله به دوی لګي یو د خپل مخ نه ور لري کوي او د خپل شاګانو نه به لري کوي کداغه وخت دوی له وکته دوی له علم ول شو نو بیا دوی په تلوار سره عذاب نه غواړي خو دوی خو نه دی لیدل دا ولا غب ښکارا کیږي دروغ ولا ښکارا کیږي لو يعلم الذين كچرت پويشي هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي حين فاغه وخت باندې لا يكفونا چې دوی بنشي بندول عن وجوههم دخل مخونن النار ور کوشش بکی خو منه کولې بینش ولا عن ظهورهم او ندخل شاګانونا ولا هم ينصرون او نبد دوی سره امداد وکړي شي لو يعلم الذين كچرت پويشي کافران په دې خبره باندې نو جزای پټه د لمستعجل العذاب نو پتلوار سره به اونو غواړي عذاب کپه دې خبره دوی پويشي چې دوی بنشي لري کوله بندول د خپل مخونو نور او نه د خپل شاګانو نه به دوی سره امداد وکړي شي کپه دې خبره باندې دوی پويشي نو لمستعجل العذاب نو دوی به بیا پتلوار سره عذاب نه غواړي بل تأتيهم بغتتن بلکې را بشي په دوی باندې عذاب بغتتن ناڅاپا فتبهتهم نو حیران بکی دوی خوې چې متا هاذا الوعد کله وي نو الله وینا څاپي برازي ګوره تاسو خنداګانی کوي منای نه خراب شي په دوی باندې بغتتن ناڅاپا فتبهتهم نو حیران بکی دوی لا بهت دی ویل کې چې سړی حیران شو به چوپ شي جواب ورسره نه لکه د ابراهيم عليه السلام مناظره چې شوی و د نمرود سره تل راځي فبهت الذي كفر چپ او حیران شو هغه کس چې کفر کړو نو فتبهتهم حیران بکی دوی لرا فلا يستطيعون طاقت بن لري ردها دا غیر واپس کولو ولا هم ينظرون او نو بیا دوی له مهلت ورکړي شي ګوره نه به طاقت لري چې دا عذاب د ځان نه لري او نه به دوی له مهلت د توبې ورکړي شي راشه واستوبه وباسي زکه عذاب چرشی بیا توبه نه قبلي ولقد استهزئ پدی آیت کی تسلی ده چې اے پیغمبره خیر دې کدا خلق پتا اعتراضونه کوي او دا وی چې متا هاذا الوعد کله وی دا عذاب نخري کوي پروايي زکه مساته چې ستانه مخ کې پیغمبرانو پورم دا ټوکې شوي وي خو اخر الله ولا بي عذاب ورک استاد قوم بم هلاک شي ولقد استهزئ او یقینا ټوکې کړي شوي وي به رسولن په پیغمبرانو پورم من قبل کستانه مخ کې فحاق بالذين نراغير کړل هغه کسان سخروا چې دوی مسخري کولې منهم د دوی څخه راغير کړل چې ما عذاب د هغه څه کانو به یستهزئون چې دوی ورپورې ټوکې کولې هغه راغير کړل دا ما کانو به یستهزئون دا د حاق د پاره فاعل دی فحاق بالذين نراغير کړل هغه کسان سخروا چې ټوکې کولې منهم د دوی مؤمنانو پورې پیغمبرانو پورې چې راګر کړل عذاب ما كانوا به يستهزئون عذاب د هغه څه چې دوی ورپسې ټوکې کولې قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن قل وی پیغمبر من يكلؤكم څوک تاسو ساتنه کوي بالليل د شپې والنهار او د ورځې من الرحمن یو معنا ده من عذاب الرحمن دا رحمان ذات د عذابنا یعنی که چرته د الله عذاب پتا سورا شنو بیا موثوق وساتي من یکلؤکم څوک بتاسو وساتي څوک تاسو ساتنه کوي د شپې او د ورځې من الرحمن د رحمان ذات د عذابنا او دویم دا چې د امین د بدل په معنا سره د امام ابن کثیر دا معنا کړی ده چې څوک تاسو ساتنه کوي د شپې او د ورځې من الرحمن په بدل د رحمان ذات کې یعنی که رحمان ذات تاسو ساتنه اونکی نو څوک شته چې وایي بل هم بلکې دوی عن ذکر ربهم د یاداش د خپل رب نه معرضون مخ اړي ام لهم الهه آیشت د دوی د پاره خدایان تمنعهم چې اساتی دوی لرا من دوننا بغیر زمنګنا الله وی د دوی د پاره خدایان شته تمنعهم چې دوی اساتی د عذابنا من دوننا زمنګنا بغیر لا يستطيعون دوی طاقت نلري نصر انفسهم د امداد کولو د خپل ځان سره دا ضمیر راجی دی
د دوی مشرکینو معبودانو له خدایانو له لا یستطيعون دا خدایان چې دي طاقت نه لري نصر انفسهم د امداد کولو د خپل ځان سره دا د خپل ځان سره امداد نشي کولای کڅو کې ماته د بوتان او یې په ګندګیو کې لکه بعض واقعاتو کې ذکر دي نو دوی د خپل ځان ناغه تکلیف نشي لري کولای همدغه شان ابراهیم علیه السلام واقع روسته روانه ده تبر راواغستل ټول خدایان مات کړ یوم د ځان حفاظت نشو کولای همدغه شان اولیاء او بزرگان کله دوی قبرونه څوک اونړی یا مثلا غلاف کې نه لري کی نو دوی خود ځان حفاظت نشي کولای لا یستطيعون دوی طاقت نه لري نصر انفسهم د خپل ځان د امداد کولو ولا هم او نه دوی سره من زمنګ د طرف نه یسحبون سملګرتیا کې دیشي منګ مسره ملګرتیا نه کو بل متعنا هؤلاء وسی الله وجه بیانای چې دا مشرکین چې شرک کوي د الله قدرتونه نه مانی وجه څه ده نو الله وجه بیانې وجه دا چې موږ دوی له دنیا مزي ورکړي دي مالداري مولا ورکړي دا صحت مولا ورکړي دي نو دا مشرکان وی چې ګنې موږ په حق یو دا دوی د خپل حقانیت دلیل ګرځي بل متعنا بلکې موږ فائدې ورکړي دي هؤلاء دي مشرکان ولو آباءهم او د دوی پلرونو نکونو لا حتا تر دې پورې تعالی علیهم چې وګدشل په دوی باندې العمر عمرنا ډیر عمر تیر کو عذاب ترانه غي نو دوی وجګنه من په حق یو افلا يرون آیه دوی نه ګوري ان ناتل ارض واجب شک من را تک وزمکلا ننقصها کما من اطرافها د حقیقت طرفوننا الله و اے مشرکانو لک سوچو کوي کنه دوی نه ګوري ان ناتل ارض چې من را تک وزمکلا ننقصها کما من اطرافها د حقیقت طرفوننا څه مطلب د دې مقصد دا چې الله جل شانه وخت په وخت باندې مؤمنان ولا فتح ور کوي کامیابی ور کوي نو د کفارو د ازمکه چې دا ور سره کمیږي د کفارو ازمکه چې کیږي کمیږي د مؤمنانو په ملکیت او په قبضه کې راځي نو دا معنا ده نأتي الارض من راتك وزمکه د کفارو لنا قصها کما من اطرافها د حقیقت طرفوننا افهم الغالبون آیا نو دوی زور ور کېدلی شي الله وخت باندې د دوی زمکه د مسلمانانو په فتح او قبضه کې راځي د دوی زمکه کمیږي نو آیا دوی به زور ور شي قل انما انذركم قل يا پیغمبر دعوت ولا ورکا انما انذركم بشک زتا سلیر درکم بالوحی په وحی سرا وحی قران کریم دی ولا يسمع الصم الدعاء اوس الله وی چې دوی نه مانی ښه دا کفار چې دي نه مانی ولی نه مانی وجه بیان الله وی دا کانه دي کنه کون سړی خبره چرته وړي دا د سیدی لکه کانه لکه څنګه چې کون سړی خبره نه اوري دغه شان ته دویم کانه دي د قران اوریدلو نه دا الله کتاب نه اوري ولا يسمع الصم الدعاء او نه اوري کون سړی بلنا اذا ما ينذرون چې کله دوی لیر ورکول کیږي چې کله ولدا الله کتاب بیانېږي نو دوی نه اوري ځکه کون دی کنه الله وی ګوره کله ولا عذاب ورسیږي بیا به دا کونواله به بیا ختم شي که عذاب پیرا غي بیا به دا کونواله ختم شي ډېر به بیا دا غوونه کار ورکی خو بیا به فایده نه ورکوي ولا ام مستهم او كورسيګ دوی لنفحه صحيسه من عذاب ربك استاد رب د عذابنا لا يقولن نخما خذوا بويا ويلنا هي هلاكت د زمنګ د پارا ہے تباہی د زمنګ د پارا ان كنا ظالمين بشک منغو ظالمان یعنی اوس غوګونو کار ورکو خو لیکن وختي تیر شوه د اوس پیدا نه ورکي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه دام تخویفی اخروی دی د اخرت یره ده ونضع الموازین القسط من غبکیدو تل د انصاف لیوم القیامت د قیامت پورز موازین جمع ذکر شوی ده د میزان جمع ده نو ځینې علما وایي چې د قیامت پورز باندې بداتلی چې دی دا بډیری ویخه زکه د هر عمل د پاره به الله بیل بیل تل کړي د مانزه د پاره مثلا بیل د روزي د پاره بیل د زکات د پاره بیل د ترجمه او د درس د پاره بیل نو ډیره دی او بیا ځینې علما وایي چې نه تل یو ده خودل ته جمع ذکر کړي په اعتبار د موضوعات سره یعنی موازین
نه مراد اعمال دي، هغه اعمال چې کوم تللی کیږي. ونضع الموازین، ومن بکیدو تللی القسط د انصاف، دا موازین ذوات القسط اصل کې د صدقه د انصاف والا، تلی ذوات القسط د انصاف والا لیوم القیامت پورز د قیامت. فلا تظلم، ظلم بنشي کې د نفس په هیڅ یو نفس باندې شیئا د هیڅ شي. وان كان مثقال حبة من خردل، وان كان او کچرتوی عمل مثقال حبة فاندازه د یو دانی من خردل دوری، کدا عمل چرته الله وی د اوری د دانی په اندازه د غوخو د دانی په اندازه، اتینا بها من براتک کو په هغه اغم زمنګ نه پټی دی نشي. وکفا بنا حاسبین، او پورا یو من حساب کوونکی، پورا حساب الله کوي. سورۃ زلزال کې مرضی کنه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. کچا د ذره په اندازه باندې نیک کار کړي هغه به وګوري، او که د ذره په اندازه باندې بد کاری کړي هغه به وګوري. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. دیسنا څلورم باب دے 93 نمبر آیت پورے. پدی کی ذکر کیږي دلیل نقلی د موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام نا اجمالا لاند، او بیا د متقینو دو صفاتونه ذکر کیږي، بیا ترغیب د قران کریم له، او بیا واقعات شروع کیږي د نوح علیہ د ابراهیم علیہ السلام واقعا ذکر کیږي تفصیلا، بیا ورپسې د لوط علیہ السلام واقعا را روانه ده، بیا ورپسې د نوح علیہ السلام واقعا راځي، د داوود علیہ السلام او د سليمان علیہ السلام واقعا راځي، او همدغه شان د ایوب علیہ السلام واقعا ذکر کیږي، او د یونس علیہ السلام واقعا ذکر کیږي، د اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، او د زکریا علیہ السلام، د مریم بی بی، عیسی علیہ السلام، تقریبا د ولس انبیاء واقعات دا به ان شاء الله تر 93 نمبر آیت پورې راشي. ولقد آتینا موسی، یقینا من ورکړو موسی علیہ السلام لو هارون او هارون علیہ السلام لا الفرقان، فرق راوستون کې پمنځ د حق او باطل کې، مراد نه تورات ده، وضياء او رڼا، وذکرا او نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو. فرقان هم زکه چې د حق او باطل ترمنځ فرق کو، خکارا مسائل او احکام پکې ذکرونو د دی وجنه ورته ضیاء وي، او وعظونه او نصیحتونه پکېونو د دی وجنه ولا ذکر وي. نو دا درې وړه صفات پکېو، د حق او باطل ترمنځ تمیز راوړو نو فرقان شو، خکارا مسائل او احکام پکې ذکرو درنا والا نو ضیاء شو، وعظونه او نصیحتونه پکېونو ذکر شو، نو مراد ته صرف تورات دی. نو الله وی ذکر نصیحت دی للمتقین د پاره د متقیانو، د الله د کتاب نه نصیحت څوک اخلي؟ پنتنه هغه خلق اخلي چې متقین یو. متقین څوک دي؟ الذین، دا اوس د متقینو صفات بیانوي. الذین متقین هغه کسان دي یخشون ربهم، چیریږي د الله نه بالغیب په حالت د نلیدلو کې. بالغیب په حالت د نلیدلو کې څه معنا؟ د دې دوه مقصد دي. یو دا دی چې الله یې لیدل نه دی، خو لیکن منی الله نه یریږي. مونږ تاسو الله لیدل نه دی کنه، نو دغه شان متقی انسان دی لو چې الله یې لیدل نه دی، خو بیا هم په نه یره کوي، خوف ته کوي. یو دویمه معنا دا ده چې په حالت د نه لیدلو کې چې کله خلک نه ګوري دا د الله نه یریږي، چې خلک ور سره نه ځان لناز دی، خدا بیا هم د ګنا نه ځان ساتي، دا بیا هم غلط حرکت نه کوي، ولی د الله نه یریږي. دا اصل متقی دی. او یو خود نفاق تقوا ده کنه، چې د خلکو په مخ کې د ګنا نه ځان ساتي، خو چې کله دې په وسبر شي بس بیا په عمله کې. نو دوی یریږي د خپل رب نه بالغیب په حالت د نه لیدلو کې، وهم او دوی من الساعه د قیامت نه مشفقون، هیبت زده دي، مشفقون هیبت زده دي. دا متقین دي. د قران کریم نه دغه خلک فائدہ اغستل شي چې خشیت الهی پکې موجود او د قیامت یره ورسره غم ورسره. وهذا ذکر، دا اوس ترغیب د قران کریم له. وهذا او دا قران ذکر نصیحت د مبارک برکتون والا، انزلناه من نازل کړي دي. درې صفات بیان شو، ذکر نصیحت دی، ګوره برکتون والا دی. دریم دا چې الله وای من نازل کړي، افترا نه ده، د ځان نه جوړ شوی نه دی.
افانتم له منکرون آیا تاسو دا نا اشنا غنئ؟ اے مشرکانو تاسو دا کتاب نا اشنا غنئ. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. دیزنه اوس واقعه د ابراهیم علیه السلام ذکر کیږي تفصیلا ښه. او یقینا من ورکړو ابراهیم علیه السلام له رشده او خيارته دغه من قبل مخکې د موسی علیه السلام نه. ځکه ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام نه ډیر مخکې تیر شوی، تقریبا 2000 کال یا 1400 او 10 کال مخکې تیر شوی. منګ ورکړو ابراهیم علیه السلام له رشده او خيارته او په دغه من قبل معنا من قبل موسی، مخکې د موسی علیه السلام نه. او دوی معنا دا چې موږ ورکړې و هغه ته او خيارتیا من قبل څه معنا مخکې د بلوغ نه، قبل البلوغ. د بلوغ نه مخکې ابراهیم علیه السلام ډیر او خيارو او پویدو د الله په توحید باندې، د الله په یووالي باندې، د الله په صفاتو باندې. نو د دینه معلومه شو له سوره انعام کې چې تیر شیو کنه چې ستوره اولید چې هاذا ربي، نور اولید هاذا ربي. نو تل بیان کړو چې هغه په دې خپلو قومیانو باندې یو قسم دلیل پیدا کو. د دلیل په خاطر ویلو چې خاصه سید دا زما رب دی. اوس به وګورو چې دا څنګه رب دی. مقصد دلته دا وخت ځکه الله موږ ولا پوها ورکړو من قبل مخکې د بلوغ نه، معصوم توب نه دی پوي. وكنا به او منغو په د باندې عالمین پوها. اذ قال لابيه وقومه. دې جنوز دعوت د ابراهيم عليه السلام شروع کیږي. ابراهيم عليه السلام خپل پلار او قوم لوي چې دا تاسو چې د چا عبادت کوي د دې په عبادت تاسو سره کوم دلیل شته؟ څه دلیل دی تاسو سره چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوي؟ دا پښتنه د خپل قوم نام وکړو، د خپل پلار نام وکړو، ځکه پلار هم چې ازر په نامه هغه مشرک. نو هغه ولا دلیل څه وایي؟ وې زمونږ دلیل دا چې بس زمونږ پلار نه کدا کار کړي مونږ هم کوو. دا د مشرکانو دلیل دی او دا خو دلیل نه دی. دا خو دلیل ځکه نه دی چې پلار نه کبار شي ګنه تبار شي وسکي. نو دې سره خپل دلیل ونه. نو ابراهيم عليه السلام ورلوي تاسو هم گمراهان استه، تاسو پلار نه کوم گمراهان. یعنی دا کوم دلیل چې تاسو نه غواړم ما چې په دې خپل شرک باندې دلیل پیش کړي، دا تاسو د پلار او نکنه غواړم غوي دی پیش کړي. دا غوي عمل خو دلیل نه دی. نګوره اذ قال کله چې ویل ابراهيم عليه السلام لابيه خپل پلار له وقومه او خپل قوم له ما هذه التماثيل. څه دلیل دی دغه بوتانو التي هغه انتم لها چې تاسو اغیل عاکفون عبادت کوي. ما هذه التماثيل څه معنا څه دلیل دی د دې بوتانو لپاره؟ تماثيل د تمثال جمع ده چې یو شکل جوړ کړي شي. د ابراهيم عليه السلام دا قوم چې دوی بت پرستو د ستورو شکلونه به جوړ کړي، د ورځې به د دې شکلونو عبادت کا او د شپې به د ستورو کو، او همدغه شان د نیکانو خلقو شکلونه جوړ کړي او دغه عبادت به کو. نو ما هذه التماثيل څه د دلیل د دې بوتانو التي انتم لها چې تاسو دې لره عاکفون عبادت کوي. قالوا دوی ویل وجدنا آباءنا من مندل دي خپل پلاران لها چې دغه بوتانو لره عابدین عبادت کوونکیو. بس دا زمونږ دلیل دی چې زمونږ پلار نیکه کو. قال ابراهيم عليه السلام فرمایل لقد كنتم يقينا ويتاسو انتم تاسو وآباؤكم واستاسو پلرونو نیکون فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې تاسو هم گمراسته یغوی. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. قالوا دوی ورلوس ویلی اجئتنا بالحق آیا تارا وړې دې څه دلیل؟ حق نه مراد دلیل. موږ نه خو دلیل غواړي چې دلیل پیش کړي. تاسو سره دلیل شته چې ته چې د یو الله بندګي وکړي؟ تاسو سره شته دلیل؟ اجئتنا بالحق آیا تارا وړې څه دلیل ام انت من اللاعبين یا ایته د لوب کوونکو نه تم اصلو به ټوکې کې. قال ابراهيم عليه السلام ورلوي دلیل شته. بل ربكم بلک رب تاسو رب السماوات رب دې د اسمانونو والارض او د زمکه الذي غزات فطرهن چې دا ټول پیدا کړي. وانا ذا على ذلكم پدې خبر باندې من الشاهدين د خبر ورکوونکو نه زه پدې باندې د خبر ورکوونکو نه تاسو له خبر درکوم. وتالله ابراهيم عليه السلام زبانی دعوت وکړه، د جبه دعوت وکړه، اوس ترقی کوي د جبه نزي عملی دعوت شروع کوي. تبر راخلی اوس وتالله قسم په الله لاكيد ان خما خاز بچل جوړ کم اسنامکم استاسو بوتان الله بعد ان رستد دینت ولو چې تاسو وګرځيږئ مدبرین شاکون کی. دا خبره ځان سره وکړه. ګوره
ښکارای نه دا کړی ځان سره روغوندي ویل قسم په الله خامخا زه به چل جوړ کم ستاسو بوتانو له بعد ان رسته د دینه تولو چې تاسو وګرځېږئ مدبرین شا کوونکي او مفسرین وی بعضې کسانو واورېدله د خو ځان سره پټه وکړه خو بعضې کسانو واورېدل فجعلهم نو یې ګرځول دا بوتان جذاذا ټوټې ټوټې الا کبیرا مگر غټ بوت لهم د دوی الا مگر وې نه ګرځاو ټوټې ټوټې کبیرا لهم غټ بوت د دوی لعلهم د دې د پاره چې دوی الیه دغه بوت یرجعون را وګرځيږي قصه د سوا چې دوی په کال کې یو میله درلودله د ابراهیم علیه السلام قوم دوی به ال تتلل د خپل خدایانو په نوم باندې به ذبح کولې قربانیانې به کولې نو ابراهیم علیه السلام له دعوت ورکړه چې راځه زمونږ سره لاړ شه دغه میله ده شرکت به وکړي ابراهیم علیه السلام ورلوی انی سقیم زه مریض یم مطلب ستاسو د دې شرکیات او ستاسو د دغه میلو نه زه مریض یم زما زړه نه کېږي پاتې چې کله دوی لاړل خپلو میلو له نو ابراهیم علیه السلام موقع وکتله چې اوس خو عبادتګاه خالي ده کوم ځای کې چې د دوی بوتان پراته هغه ځای خالي څوک نو لاړل تبر را واغست او ټول بوتانې ټوټې ټوټې کړه ماته کړل ختم کړل صرف چې د دوی کوم غټ بوتو هغه پرې خو او دا تبر را واغستو هغه له په غاړه کې واچو دا په څه خاطر باندې لعلهم د دې د پاره چې داخلك الیه دغه بوت لا يرجعون ور وګرځيږي دا غټ بوتي ولې پرې خو د ابراهیم علیه السلام مقصد دا ډیره په ولا الله ور کړی و چې صبر وکړه مشرکان چې کله راشي نو د خپل مشر بوت نه بوختنه وګي دا کار چا کړی دی دا چا در سره دومره ظلم کړی دی نو خو خبرې نشي کول نو بس دوی له بد خپل دا بیا عقلی لګ ښکارا شي چې موږ څومره بیا عقل یو چې دا زموږ د خبرې نشي کولای موږ معلومات نه راکې موږ فجعلهم ابراهيم عليه السلام وګرځول دا بوتان جذاذا ټوټې ټوټې الا كبير لهم مگر غټ بوت دوی هغه پرې خود دینه معلومه شو چې د مشرکانو دا بوتان چې بازي واړو او بازي غټو او دوی مقصد دام دی چې بوتان یو رقم خو لیکن بازي د غټو کارونو د پاره مقرر کړیو او بازو له وړي دند سپارلې واړ کارونه ول سپارلې نو غټه واړه په دې اعتبار سره یاره نه مې دی ورغلې نه ها صحیح لعلهم د دې د پاره چې دوی الیه یوم نادا چې دی غټ بوت لا يرجعون ور وګرځيږي یوم نادا ده چې دوی دی غټ بوت لور وګرځيږي چې پښتنه تیو کې چاله کدا کار چا کړي دي نو هغه به حل نشي ویلې نو بس دوی رب د خپل بیا عقلی ښکارش دوی معنی دا لعلهم دې د پاره چې دا مشرکان الیه دی ابراهیم علیه السلام لا يرجعون ور وګرځيږي دوی خو د ابراهیم علیه السلام خبره لا غوږ نه کېغو نو چې دا کار وسوشي نو اوس مجبور دي چې ابراهیم علیه السلام را وګړي خبره له غوږ کې دي نو لعلهم دې د پاره چې دا مشرکان الیه ابراهیم علیه السلام لا يرجعون ور وګرځيږي دوی معنی دا ده کله چې مشرکان بیرته رااله د خپل بوتانو حالت اولید نو ډېر خفه شو غصه شو چې دا کار چا کړی دی قالو دوی ویل من فعل هذا چا دا کار کړی به الہتنا زمنګ د خدایانو سره انه لمن الظالمین بشک دا خو د ظالمانو نه دا ډېر لوی ظلم کړی زمنګ خدایانو سره قالو دوی ویل سمعنا فتن من اوریدلی د یو ځوان سړی دی دیږي کې موږ دا غینه اوریدلی دي یذکرهم چې یادول به زمنګ دا خدایان په بدای زموږ د دې خدایانو بدی به بیانول چې دا د چا حاجت نشي پوره کولای او دا د لایق د عبادت نه دي د ځوان به دا خبره کولې ښه یقال له چې ویل کیږي هغه ته ابراهیم نوم دی ښه من اوریدلی د یو ځوان نه یذکرهم چې یادول دا زموږ بوتان زموږ دا خدایان بسوء په بدای سره یو معنی دا ده دویم دا د مخ کې تیر شو تاسو لمو ویل چې کله ابراهیم علیه السلام قسم وکړ چې الله لا اکیدن اصنامکم نو بعض کسانو دا خبري واوریدلې نو چې کله دوی بیر تراله د حالات اولیدل نو دوی ویل چې سمعنا فتن من اوریدلې د یو ځوان نه یذکرهم چې یاد اول زمنګ دا خدایان یقال له ابراهیم ویل کېږي هغه ته ابراهیم نو قال دوی په خپل منځ کې ویلي فاتو به را ولای دا ابراهیم را وړي علی اعین الناس د خلقو د سترګو په وړاندې د خلقو په وړاندې یعنی مخامخ خلقو لا پیش کړي
لعلهم يشهدون د دې د پاره چې داخله گواہی ورکی. لعلهم يشهدون یو دا معنا ده چې داخله گواہی ورکی چې دا کار هم د کړی دی چې دا خبره په ثابت شي. دوی معنا ده لعلهم يشهدون د دې د پاره چې خلک نندارو کی. د ابراهيم عليه السلام راوړای د خلکو په مخ کې لعلهم يشهدون دې د پاره چې داخله کې تماشو کی سیلیو کی خچ سزا ول ورکو خلک ته عبرت والی چې بیا څوک زمون خدایانو سره دا کار وکړي. قالوا دوی ویلی ابراهيم عليه السلام حاضر کړه. قالوا دوی ویلی انت فعلت آیات دا کار کړي هاذا دا آیات کړي دې هاذا دا کار بآلهتنا زمون د خدایانو سره یا ابراهیم او ابراهیم تا دا کار زمون خدایانو سره کړي دي. ابراهیم علیه السلام ولا څه ابراهیم علیه السلام ولا خسته جواب ورکړه. قال او ابراهیم علیه السلام بل فعله بلکې دا کار کړي دي کبیرهم مشرد دوی هاذا چې دغه دي دا کار خو دې مشر بوت کړي دا ګوره ته بری په غاړه کې پروت دی. بل فعله بلکې دا کار کړي دی کبیرهم مشرد دوی هاذا چې دغه دي فاسالوهم پختنه ته وکړي کنه ان كانوا ينطقون کدوې خبرې کولې شي. ابراهيم عليه السلام ولوي چې پختنه ته وکړي کنه خبرې کولې شي. مقصد دا چې دا خبرې نشي کولای تاسو ته خدایان جوړ کړی دي. دې باندې یو سوال راځي چې دلته ابراهيم عليه السلام دروغ ویلي دي بوتان د مات کړی دي چې کله ته غوي پښتنه وکدا ولوي بل فعله کبیرهم بلکې دا کار کړي دي مشر د دوی هاذا چې دغه حدیث کې مراغلي د نبی عليه الصلاه والسلام فرمای چې ابراهيم عليه السلام درې ځایونو کې کاذبات یعنی دروغ ویلي دي. یو دلته دویم درشتمې سپاره سورته الصافات کې برا شمخ علماء اشاره وکړه چې کله دوی خپل میلې لتل نو ابراهيم عليه السلام لوي راځم من سره لاړ شه. ابراهيم عليه السلام ورلوي اني سقيم زمریزم نو التم دروغ ویلي دي مریض خو نه و دا ولوي زمریزم. دریم دادا چې ابراهيم عليه السلام په سفر باندې ته سارا بیبي ور سره هجرت ته موقع لاره کې یو ظالم بادشاہ هغه به چرتا چا سره خزه اولیدله او خپل خزه به ونه هغه به تی ساره ول او دغه سره به بدفعلی کوله خو کچرته خور به وا یا به لور وا بیا به ولڅنه ویل. نو کله چې ابراهيم عليه السلام په دې ځای باندې تیرېده دی بادشاہ ابراهيم عليه السلام را اوغوخت بیبي ور سره و مشره بیبي ساره ورلوي دا دې څه ده. نو ابراهيم عليه السلام سوچو کې کولوي چې دا مې خزه ده نو دا سړی خو ډېر بدکار سړی دی دغه سي ظلم کوي. نو ابراهيم عليه السلام ورلوي دا مې خور ده هذه اختي دا مې خور ده او بیا د خپل خزلوي چې تم دا رقم خبره ولو کچ دا مې رور دی ځکه مو تاسو مرور او خوري دي نورو نه خويندې وکنه ټول مسلمانان یو د بل رور او خوري فانك اختي في كتاب الله ورلوي ته زما د الله په کتاب کې خوري کنه. نو دریم دغه ځای چې دلته ابراهيم عليه السلام ظاهرا دروغ ویلي دي خو لکه حدیث کې کذبات لفظ راغلی دی. نو دې دریو ځایونو کې ابراهيم عليه السلام باندې اعتراض دی چې د دروغ ویلي دي. نو جواب دا دی چې دا دروغ نه دي بلکې دی له توریه وایخه. توریه دا معنا ده چې سړی یو خبره او کې په خپل ذهن کې یو معنا واخلي خو مخاطب لبل معنا په ذهن کې واچي دا د ضرورت په اساس باندې جایز وي ارزه کې نه. نو ابراهيم عليه السلام دلته توریه کړی ځکه کوم ځای کې چې ویلو چې دا زما خور ده نو الته دې خپل خزه ته ویل فانك اختي في كتاب الله ورته ښکارم کړ چې د الله په کتاب کې زما خورې کنه ما توریه مې وکړه یو قسم اشارتن خپل معنا ته واغستل او پات شو هغه چې ورلویل زه مریضم نو الته ان شاء الله سوره صافات کې به جواب وکړو چې ابراهيم عليه السلام چې ورلوي چې زه مریضم نو معنا ستاسو د دې شرکیات او نظم مریضم ستاسو دغه میلونه زه مریضم ظاهری مرضتیا نه مراد باطینی مرض مراد. او پات شو دلته دا خبره چې ابراهيم عليه السلام چې فعله کبیرهم دا کار دی مشربوت کړي دي دلته جوابونه ووري. دلته د یو جواب دا دی چې ان كانوا ينطقون کدوې خبرې کولې شو خو بس دا کار بده کړي شرط ور سره ذکر دی کچرته تاسو دا خدایان خبرې کولې شي نو بس صحیح دا کار بده کړي خودوی خو خبرې نشي کولای. نو مطلب دا چې دا کار د نه دی کړي نو ضمنن گویا کې په خپل ځان اعتراف وکړي ما کړی په دې خبر تاسو پوښولای کنه کدا بوتان خبرې کولې شو خدا کار بده کړي خودوی خو خبرې نشي کولای نو مطلب دا چې د نه دی کړي بلکې چا کړي ما کړی نو ضمنن اعتراف وکړي ما دا کار کړی دی. دویم دا
چې فعله کبیرهم دا کار کړی دی کبیرهم مشر د دوی د مشر نه مراد د دوی څو الله چې دا کار الله کړي معنا ما کړي د الله په امر سره دا مقصد دی فعله کبیرهم دا کار د دوی مشر کړي دی مشر د دوی نه څوک مراد دی الله مراد دی ځکه مشرکان هم دا خبره منله د ابراهیم علیه السلام قوم چې الله چې هغه د ټولو مشر دی الله د ټولو خدایانو زمونږ مشر دی نو د ابراهیم علیه السلام مقصد دا چې دا کار د دوی مشر کړي چې هغه الله دی یعنی ما د الله په امر سره کړي دی نو دام یو قسم ضمنن په خپل ځان باندې اعتراف شو چې ما کړی دی دریم جواب دا دی چې فعله فاعل کړی دی یو کون کی بس دا کار کړی دی یو کون کی او چا کړی دی او کبیرهم هذا مشردا دی پښتنه ته کوي کنه دا کبیرهم د سر نه جمله ده بل فعله فاعل بلکې دا کار کړی دی یو کون کی او چا کړی دی یو چا وکړي کبیرهم هذا مشردا دی پښتنه ته کوي کنه کبیرهم هذا د بسر نه جمله شيخه مشردا دې فاسالوهم پختنه او کید دوی نه ان كانوا ينطقون کدوې خبرې کولې شي نو دا مختلف جوابونه دي چې ابراهيم عليه السلام دلته توریه کړی دا